نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. د قدر وړ خورو افغانانو په سلامونه ورکړی کوم. الله رب العزت دې کړي تاسو ټول روغ جوړ شئ. سلام عرض ادب دارم خدمت همه شما عزیزان. آرزو دارم که راه سعادت برتان داشته باشین. Assalamu alaikum everyone. As I promised you, I will be talking with you guys and giving you some information about three topics. First, I'm going to talk about the meeting I had with the enterprise ministers, the permits and all. And the second topic is going to be the Afghan Automation Program, industrialization, familification. And thirdly, I will be talking about the International Protection Office. عزیزانو لومړی راځم هغه ملاقات زموږ چې په دغه ملاقات کې یا په دغه کانفرانس کې ټي شاک څلور پنځه وزیران موجود وو او دغه کانفرانس د انټرپرایز یا د بزنس یا د امپلایمنټ په سکتور کې و. دغه ملاقات ډېر یو اړین او ضروري و. نو هماغه مو وپتیله یا ومنله چې لاړ شو د ډبلن څخه طرف د واټرفورډ چې هلته د سیتو په حال کې دغه کانفرانس دایر شوی و. اکثریت سیاسیون، اکثریت وزیران تقریبا خواشه و وزیران ټي شاک پرایم منسټر هلته موجود و. ډېر موضوعات وڅېړل شول. زما نچوړ یا غوښتنه د حکومت څخه یا دغه د سیاسیونو څخه دا وه چې د بزنسونو د ترویج او د تشویق لپاره باید موږ په دوه موضوعاتو ډېر زیات ټینګار وکړو. لومړی باید رینټس ته ډېر زیات توجه وشي یا کرایو ته ډېره زیاته توجه وشي، ځکه چې اوس مهال اکثریت واړه کوم سمال ټو میډیم بزنسز چې کوم دي هغه ډېر زیات د مشکل سره مخ دي. دوهم تاکید زما په انرژي یا برق و، هغه ځکه چې په دغه اواخرو کې تاسو بهتر خبر یاست چې د انرژي یا د برق قیمتونه ډېر زیات لوړ شوي دي. حال دا چې بیا تیر کال یا د کال په شروع کې حکومت کله چې بیټه فینیګیل حکومت ته راغی خپل د ټرم د پوره کېدو دپاره، نو دوی فکر کوم 2 ووچره ورکړل او بیا په دغه بجټ کې داسې ویل کېږي چې یو ووچر بیا هاوس هولډز ته ورکول کېږي، خو بزنسز ته داسې ډېر پکې نشته دی. نو په همدې اساس زما ټینګار ټول په همدغې بزنس په حوالې سره همدا و چې باید دوی زیات توجه د رینټ او دوم د برق ته وکړي. په مجلس کې په کانفرانس کې بعض نور اډوایزرز یا ریپرزنټیټیوز دا موضوع هم ډېره زیاته وپېچله او بحث یې پرې وکړ چې باید دوی ریټس ته هم باید ډېر زیات توجه وکړي تر څو ریټس هم پراخه شي او د ټیکس په حوالې سره هم خبرې وشولې. زما شخصا د افغانستان لپاره دغه ټینګارو نیل ریچمنډ سره ویډیو به تاسو لیدلي بحث په دې و چې افغانانو ته څنګه وکولی شو، هغه افغانان چې هغه د افغانستان څخه راوتلي دي، په ترکیه کې دي، پاکستان کې دي، هند کې دي. د پاکستان حالت خو تاسو ګورئ چې مهاجرینو سره ډېر زیات یو سخت وضعیت شروع کړی دی. نو په همدې اساس ما غوښتنه وکړه که چېرته موږ خپل اکاډمیکس سره یا پروفیشنل سره لکه څنګه چې په د اواخرو کې فکر کوم 25 اکاونټنټس دوی راوړي دي، نو همدغسې که دوی چېرته نور کوم پروفیشنلز چې دي، که هغه ډاکټران دي، که انجینران دي یا نور پروفیشنلز والا دي او هغوی د هیواد څخه د مشکل خاطره بهر پراته دي، مشکل سره مخ دي، نو دغه اړین هیواد ته به هم وشي او هممهاله به افغانانو ته هم یو مفید یو څه وررسېږي. نو دا مې هم پیشنهاد کړي دي. دوهمه خبره د افغان اډمیشن پروګرام نیچرلایزیشن او فیملیفیکیشن وه. د دې په اړه مې بیا 2 ورځې وړاندې یا دا ویډیو به کله اپلوډ کېږي 2 ورځې وړاندې د هیل مکنتي سره یا د هیله دې نه وي چې دغه موضوعات مې د انریچمنټ او څو وزیرانو سره هم شریک چې خپله هیل مکنتي هلته نه وه، نو دغه د امیګریشن مسایل هلته بعضې مې پرې بحث کړی دی ورسره. نو د هیلن سره دا موضوعات شریک شوي دي، د افغان اډمیشن پروګرام
او فیمینیفیکیشن او نیچرالایزیشن هم چنانځه که دغه د درې واړو ریاستونو یو رئیس دی او بیا ضروري خبره ده چې وزیر ته باید ریپورټ ورکړل شي. نو هغوی ډېر زیات خوشبیني وښودله، د هغې په راتګ سره په ډېرو کارونو کې برتري او بهتري هم راغلې ده. نو د افغان انیمیشن پروگرام په ارتباط تاسو ته دا وایم دوستانی که در افغان انیمیشن پروگرام درخواست داده بودن 1400 دوچند بودن، ولی که حکومت 500 قبول میکردن. این 500 پورا شده، این خب با شما شریک ساخته بودم. فعلا تعداد و رقم که هست بیشتر از 7.5 است، یعنی 7.5 افغان در اینجا از طرف افغان انیمیشن پروگرام قبول شدن که آمده یا نامده یا میند راست مشکلات پاسپورت هم هست این می باشه. ولی ایشان فرمودن که انشالله العزیز چقدر که من درک کردم اکثریت از دوسیه و فایل ها و کیسه ها و اپلیکیشن ها مثبت می باشه. ها اگر شما منفی میگیرین این به این معنی نیست که پروسه شما خلاص شد، شما بازم میتونین که اپیل کنین. امو 20 روز یا یک ماه که برای شما داده میشه، باز 50 روز برای شما جواب میده. هدف ما این است که کوشش ما می باشه خیر است اگر یک کمی تال بخوره، ولی هدف اساسی ما این است که این 1400 رقم 1400 پوره شود، به خاطر که انیشلی یا در اوایل دیپارتمنت برای 500 صدا کرده بود یا 500 افغان میخواستن می آوردن و فعلا ما شما در برد هستیم 7.5 سرشان قبول کردیم و ان شاء الله العزیز با بیشتر با اکثریت دیگه‌شان هم جواب میده. اکثریت مردم دوستا در سوشال میدیا و جایا یا در مجالس های اجتماعی از بپرسان میکنن که آیا شما میفهمین که دیگه خوب از اوکراین و الجیریا و دیگر جای مردم ها میاره. عزیزان دل شما تشویق شما را که داریم، سپورت شما را که داریم، انشاءالله العزیز صدای شما را همیشه میرسانیم، ولی برای از مردم کمی کار زیاد میشه. یعنی هدف میست که اکثریت مردم با صدا بلند کردن افغانای خود هستند. در عرصه افغان انیمیشن پروگرام حتی در اینجا مثبت چی میکنین که خیلی محسنای ما بودن و یک کمی نگاتیو چیز داشتن که نه والا یه خوب وقت ضایع کردن است و کشور الان افغانا رو نمیخواین بیارن و این مشکل است و وضعیتی که فعلا نارین در بحران اکامودیشن یا هست از لحاظ از این نمیارن. ولی اون شما دیدین که الحمدلله ما تانستیم که 7.5 سرشان قبول کردیم و بیشتر هم انشالله میشه. باز شخصا خود ما پلان دارم انشالله العزیز وقتی که نمی 1400 اگر در 3-4 ماه دیگه و تا سال آینده قبول شون باز کوشش میکنیم انشالله که باز یک پروپوزال برشان بدیم. اما قسم یک افغان میشن پروگرام دیگه یا یک افغان میشن پروگرام 2 یا یک پروسه دیگه برای افغانا زیاد امکان داره که برای پروفشنالز، برای اکادمیکس، برای علمی و کسایی که رسمی وظیفه داشتن در افغانستان یا دیگری دارن، تجربه کاریشون با ایرلند به فایده برسه و مردم هم که هموطنان ما شما که سراسر دنیا هستن، یا در ایران هستن یا در هند هستن یا در پاکستان هستن، تاجیکستان هستن و اینجا بیارن. در عرصه نیچرالایزیشن شما خبر هستین که 2 اکتبر یک سرمونی شد، دیگه سرمونی شاید در نوامبر یا دسامبر شود. خبرهای خوبی است، رئیس شام خیلی مصروف است، از هم خاطر ما زیاد فشار سرشان نمیندازم. مستقیما رفتم امرای هلمک انتیو یا ملاقات کردم، رئیسش مصروف سرمونی های نیچرالایزیشن است. انشالله خبرهای خوشی برای شما در وقتهای نزدیک خواهد آمد. بازم اگر شما در افغان انیمیشن پروگرام نیچرالایزیشن یا فیلم نوتیفیکیشن مشکل دارین، شما میتونین که با آیریش ریفیوجی کونسل، ایمیگرنت کونسل اف آیرلند، دورس، ناس، اینمی دفاترها که هست حتی خودتون ایمیل روان کنین. شما که ایمیل روان کنین امی شما چیزی که دلتان هست ایرا گردن خود باز کردین. نوایزانو که فهم افغان انیمیشن پروگرام که نیچرالایزیشن او فیلم نوتیفیکیشن درخواستونه مرکړي دي انشاءالله العزیز خبرونه خبر روان دي که کوم یو ریفیوز کیږي هم نو دا د منل چې تاسو ټکی دی او اخیری هڅه ده، نه تاسو اپیل کولای شئ، تاسو نور هلې ځلې هم کولای شئ. د آی پی او په ارتباط د انټرنیشنل پروټیکشن افیس په ارتباط مهمه خبر لرم. کوشش وکړئ چې دا خپل هم واورئ او نور دوستان سره هم شریک کړئ. لومړی دا چې اکثریت دوستان پوښتنه کوي چې پروسه څنګه ده. پروسه تر دې دمه بده نه ده، خرابه نه ده.
او د تیر کال په نسبت یو څه راجدي شوې ده. د هغې علت دا دی چې تعداد زیات شوی، تعداد لوړ شوی دی. اکثریت دوستان داسې په دې ناستو کې او په دې حجرو کې بعضې مسلې هدي چې وظایف او ترجماني او دا هغه. نو عزیزانو که تاسو چېرته پخوا ترجماني کړې وي یا آی پي او کې وئ یا په نورو ارګانونو سره یا اوس یې کوئ، ډېر زیات توپیر دی دلته. پخوا به کېدی چې 4-5 تنه راتلل دلته درخواست به ورکوه، اوس د ورځې یعنې اوس 15 الی 10 تنه د ورځې راځي. په دې کې تفکیک هم سخت دي، انویسټیګیشن هم سخت دي، او بل دوی دا پروسه ډېره زیات تیزه کړې ده. په لومړۍ ورځ چې تاسې راځئ ستاسو څخه ټول موارد اخیستل کېږي، یعنې ستاسو ټول کیس اخیستل کېږي او لیکل کېږي. نو د ژباړونکي او د کلچر میډیټر وظیفه دا ده چې دوی باید ستاسو ټول کیس ولیکي. نو خو ډېر تیار راځئ. او هغه دوستان چې پخوا ترجماني کړي کور مو ودان خو ستاسو کومه لاسته راوړنه مو نه دی لیدلې، الله تعالی چې تاسو نور جرأت درکړي که بیا راشئ او دا لاسته راوړنې ولرئ، افغانانو ته ګټه ورسېږي. په هر صورت منفي دغه نه به تېر شو. نو د انټرنیشنل پروټیکشن آفیس دفتر په ارتباط په دا ووایم چې پروسه هماغسې ده، خو یو څه جدیت یې رامخته کړی ځکه دلته اوس آی او ایم هم انوالو دی. هغوی کینی ستاسو د منطقې په اړه، ستاسو د ځای په اړه معلومات باید تاسې سره وي. هغه دوستان چې ګیله کوي چې که ریپورټ شوي اوسېږي یا معلومات ورسره نه وو، نو هغوی باید لکه څنګه چې زموږ دوستانو تاسو سره شریک کړي وو، ما خپله شخصا تاسو سره شریک کړل چې تاسې کولی شئ چې که څوک دلته افغانان پېژنئ، یو خط یې واخلئ، د هغې تذکیره یا پاسپورټ افغانۍ کاپي کړئ، ورسره ضمیمه کړئ، آی پي او ته ور ایمیل کړئ. انشاءالله ولزي د مشکل نه به تاسو ووځئ. هغه ډله زموږ د کوزي پښتونخوا کوم پښتانه چې دي، بیا هم تاسو باندې غږ کوم چې هیله ده لطفا تاسې په هیواد کې یا پاکستان کې ډېر زیات اخ و ډب روان دی، ډېر جنجالونه دي، د افغانستان حالت ډېر زیات خراب دی. نو په همدې اساس تاسو کولی شئ چې خپل د هیواد نوم نه استفاده وکړئ، ځکه که نن یي که سبا یي. هغه لږ دلته بعضې دوستان ته تشویش کړي چې موږ خلک د افغان د نوم نه استفاده کوي، د افغان په نوم باندې دلته درخواستونه یې کړي دي او حال دا چې هغوی پاسپورټونه لري، حتما دغه افغانان به کوم ځای کې تللي یا په مسایلو نه پوهېږي، په مواردو نه پوهېږي ډېر کلیرلی. که نن یي که سبا یي تاسو مشکل سره مخ کېږئ. نو بیا مې د ورورۍ او د مسلمانۍ د پښتونولۍ په غږ دی په تاسو باندې چې تاسې کوشش وکئ د افغان نوم نه استفاده مه کوئ، ځکه نن یي که سبا یي که نن تاسو درخواستونه اسنادونه وانخلئ، دا ضمانه نه لري چې تاسو باید بري شولئ. کېدای شي بله ورځ بیا ته مشکل جوړ شي، یا د انګلینډ نه راغلي اوسئ یا په سټوډنټ ویزا راغلي اوسئ، دا د امیګریشن مسایل دي. حتی که پاسپورټ هم واخلئ تاسې سیټیزن شئ، بیا هم تاسو سره مشکل جوړېدی شي. او دا په تېرو کې شوي همداسې، حتی پاکستاني پنجابیان ټکسیوانان یې دې نه ریپورټ کړل، بېرته پاکستان باندې ورسپارل. نو ډېر احتیاط کوئ. موږ غواړو چې مثبت اوسېږو، که د ایران کې د پاکستان کې د نورو ځایونو کې خپله انساني وجیبه سره ادا کولی شو، خو د افغان د نوم نه موږ نه غواړو چې استفاده څوک رانه وکړي، او ځکه دا ډېر زیات یو لوی اعتبار دی. که چېرته بیا تاسې هغه دوستان چې په پاکستان کې اوسېږي 3-4 میلیونه مهاجر موږ لا اوس جنجالونه روان دي لرو، نو تاسو کوشش کوئ چې د پلار نیکه اصلي کوم اسناد او شواهد چې دي هغه ځان سره راوړئ. او دلته که څوک پېژنئ، بهترینه لاره دا ده چې تاسې یو خط د هغه چا نه چې دلته څوک پېژنئ، 1 یا 2 یا 3 تذکیره، پاسپورټ کاپي یو خط کې دې ولیکي او ریفرنس امضا دې کړي، آی پي او ته یې هم راولېږئ او موږ ته یې هم راورسوئ. انشاءالله العزیز موږ به تاسو سره په دې اړه مرسته وکړو. دا اخرینو جزئیات خو الله تعالی دې وکړي چې ټولو مواردو کومې چې تاسې پوښتنې کړې وي، بحثونه کړي اوسېږي، نو بیا به هم کوم معلومات چې اضافه کېږي زما د سوشل میډیا په صفحو تاسو کولی شئ دا وګورئ، دغه معلومات دوستانو سره شریک کړئ. بیا هم اخره کې وایم هغه دوستان چې منفي بافۍ نه کوي، اگر زه د منفي بافیانو ته ډېر زیات ترجیح نه ورکوم. که تاسو چېرته غواړئ چې افغانانو ته کار وکړئ، ستاسو یوازینۍ لاره دا ده چې د پارلمان څخه تر آی پي او پورې دا مسایل تاسو مسؤلیتونه تاسو واخلئ. په دې نه کېږي چې تاسې په حجرو، په ویډیوګونو او په پارکونو کې کښېنئ او یو بل پسې خبرې. دا ډېره عادي خبره ده، دا نور خلک پوه شوي دي چې غوا توره ده او شیدې سپینې دي، نو ستاسو دا نورې سپینې وریجې هم کار نه ورکوي، په تاسو اعتبار نه کوي. کوم چې ستاسو خپلوان دوستان راغلي دي او هغه که چېرته په مسایلو نه پوهېدل، په خبره نه پوهېدل، د منطقې په اړه نه پوهېدل، او هغه ریپورټ شوي یا مشکل ور جوړ شوی اوسېږي، د هغې لاره مې هم درته وښودله چې همدا تاسې ډېر معتبر او د عالم دوامداره خلک چې هستئ، همدغه خپل ورق یې ورته ورکړئ، ریفرنسونه ورکړئ. انشاءالله العزیز موږ به شخصي خپله مرسته کوو، دا زموږ وظیفه نه ده. او زه فکر نه کوم چې تاسو که چېرته کومه ورځ نیمه ورځ د آی پي او په تاریخ کې تاسو کار کړی اوسېږي او تاسو دلته راغلي اوسئ، دا تاسو چېرته په زندګۍ کې دا جرأت تاسو کړی وی. الحمدلله د افغانانو
دعاګانې د افغانانو د میندې دعاګانې موږ سره دي او موږ به مخته ځو او همداسې به ولاړ یو ورسره څه مو چې په وس اتوان کې دي دا به کوو. رب تعالی دې وکړي چې تاسو ټول ښاد او اباد اوسئ. په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.